بسم الله الرحمن الرحیم. خاص په امداد د الله پاک چې عام مهربانه والده او رحم خوی دې شروع کوم د سورۃ الرحمن. الرحمن مهربان ذات، علم القرآن خودنے دے قرآن، خلق الانسان پیدا کړی د انسان، علمه البیان نو خودنے دا دتا طریقه د ښکاره کولو د مقصد د بیان. الشمس والنور والقمر سپوږمۍ بحسبان د فارد حساب کتاب، والنجم او گیاګانې استوري والشجر او بوټي یسجدان تابعداري کوي د الله. یسجدان معنی تابعداري کوي د الله جل جلاله. والسماء واسمان رفعها پورته کړی دی موږ هغه لره. ووضع المیزان او کې خدای دا تله د میزان، المیزان تله کې خدای دا تله، الله تطغوا فی المیزان دا چې کمې مکوئ فتول کې په میزان فغتول کې وزن کې کمې مکوئ. واقیموا الوزن او پوره کوئ تول، بالقسط فانصاف ولا تخسروا الميزان او کمې مکوئ فتول کې. والارض او ځمکه وضعها غوړولې ده دې لره للانام د فرد مخلوقات، فيها فدې ځمکه کې فاکهة میوې دي، والنخل او کجورې دي، ذات الاکمام د غنچو والا او غنچکونه، والحب او دانې ذو العصف د بوسو والریحان او د ګلونو والا. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم یو نعمتونو د رب ستاسو دروغ به ګڼئ فریانو انسانانو. خلق الانسان من صلصال كالفخار، خلق الانسان پیدا کړی د انسان من صلصال دغه وچې خاورې نه، کالفخار په شان دغه ټیکري. مطلب دا چې څنګه دا ټیکری ټنګېدلی دی دکه دا انسان موږ د ټنګېدلې خاورې نه پیدا کړی دی. نه پیدا کړی دی انسان دا وچې خاورې نه په شان د ټیکري. کوم څه چې په اور باندې پوخ شي ته موږ پښتو کې ټیکری وایو، هواروی کو ته فخار وایي. وخلق الجان پیدا کړی دی فیرې، الجان جان هغه پیرې د پیریانو پلار، د انسانانو پلار خو هغه د خټې نه پیدا کړلی دغه ټنګېدلې خاورې نه. خو جان د پیریانو هغه پیرې چې دی د پیریانو پلار هغه یې د څه نه پیدا کړلی. نو خلق الجان پیدا کړی دی فیرې من مارج، من مارجن دغه لمبې د اور نه، من نار من مارج من نار دغه لمبې د اور نه، د اور هغه لمبې نه یې پیریان پیدا کړي دي. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم یو نعمتونو رب ستاسو دروغ به ګڼئ فریانو انسانانو. رب المشرقین رب د مشرق دی، و رب المغربین او رب د مغرب دی، رب د نور خاته او رب د نور پرېوتو دی. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم یو نعمتونو رب ستاسو دروغ به ګڼئ فریانو انسانانو. مرج البحرین یلتقیان جاری کړي دي د دوه دریابونه چې مخامخ کیږي یو بل سره. مرج البحرین جاری کړي دي هغه دوه دریابونه، یلتقیان چې مخامخ کیږي یو بل سره. بینهما په منځ د دې دواړو کې برزخون پرده ده، لا یبغیان نه یو ځای کیږي دا دواړه. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم یو نعمتونو رب ستاسو دروغ به ګڼئ فریانو انسانانو. یخرجو راوځي منها د دې دواړو نه، اللؤلؤ هغه وړې ملغلرې، والمرجان او غټې ملغلرې. فبأي آلاء ربكما تكذبان
پس په کوم یو نعمت ته نعمتونو رب ستاسو دروغ بګڼئ تاسو یې فریانو انسانانو. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. وله الجوار المنشآت او دی الله لرا کشتی دی لوی لوی فی البحر فدریاب کې کالأعلام پشان د غرونو. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پس په کوم یو نعمت ته نعمتونو رب ستاسو دروغ بګڼئ فریانو انسانانو. كل من عليها فان. كل من عليها فان. كل ټول هغه من څوک چې دی علیها په دې ځمکه کې نو فان فنا کېدونکي او ختمېدونکي دي. كل من عليها فان حاصله معنا ټول هغه څوک چې په دې ځمکه کې دي نو فنا کېدونکي دي. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. پاتې بشي ذات طرف ستا چې خاوند د بزرګۍ او د عزت دی هېڅوک په پاتې نشي په دنیا. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صد الله جل جلاله ذات عالیه هغه نوم به پاتې شي نو پاتې بشي ذات وجه ربك ذات طرف ستا حبیبه ذو الجلال والإكرام چې خاوند د بزرګۍ والا دی والاکرام او د عزت دی. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پس په کوم یو نعمت ته نعمتونو رب ستاسو دروغ بګڼئ فریانو انسانانو. یسألوه غواړي د الله جل جلاله نه من هغه څوک په سماوات چې بر اسمانونو والارض او ښکته ځمکو کې دي. کل یوم هو فی شأن. نو کل یوم هر ورځ وي دا الله جل جلاله هو دی یعنی هو کې ضمیر الله جل جلاله ته شو نو کل یوم هو فی شأن هر ورځ دی په جدا حالت کې هر ورځ وی دی په جدا حالت کې. بس الله پاک یو خپل شان دی یو خپل جدا چې کوم نه حالت دی هر ورځ وی دی په جدا حالت کې. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پس په کوم یو نعمت ته نعمتونو رب ستاسو دروغ بګڼئ فریانو انسانانو. سنفرغ لكم أيها الثقلان. زر دې چې حساب به وکړو مونږه تاسو سره ایها الثقلان دواړو درنو یعنی دوو ډلو درنو چې دې نه مراد انسانان او پیریان دي. ثقلان انسان او پیریان دواړو درنو یعنی یو دوو ډلو درنو. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پس په کوم یو نعمت ته نعمتونو رب ستاسو دروغ بګڼئ فریانو انسانانو. یا معاشر الجن ټولګیه د فریانو والانس او د انسانانو ان استطعتم که تاسو طاقت او وس لرئ ان تنفذوا چې وتښتئ من اقطار السماوات د اطرافو د اسمانونو ولاو د ځمکو نه فانفذوا دی وتښتئ. لا تنفذون نشئ تښتئ تاسو الا بسلطان مگر فزور او زور هم نشته. زور خو نشته نو زور خو نشته نو د الله عبادت وکئ د الله عبادت شروع کئ د الله اطاعت وکئ د الله غلامي شروع کئ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پس په کوم یو نعمت ته نعمتونو رب ستاسو دروغ بګڼئ فریانو انسانانو. یرسلو رالیږلی بشي علیکما په تاسو باندې شواظ شغلې من نارن د اور و نحاس او لوګې فلا تنتصران تخفیف اخروي پس تاسو به بدل نشئ اغستی. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پس په کوم یو نعمت ته نعمتونو رب ستاسو دروغ بګڼئ فریانو انسانانو. فاذا انشقت السماء. پس کله چې اوچوي اسمان فکانت نو شي به ده وردتن تکسر کدهان پشان د غسرې سرمنې باندې. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پس په کوم یو نعمت ته نعمتونو رب ستاسو دروغ بګڼئ تاسو یې فریانو انسانانو. فیومئذ پس دغه ورځ لا یسألو تفوس به نشي کولی پس د فیصلې نه بس چې فیصله وشوه نو بیا تفوسونه نشته. فیومئذ پس په دغه ورځ باندې لا یسألو تفوس به نشي کولی پس د فیصلې نه
عن ذنبه د گناه د انسان نا ولا جان او نه فیرینا. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم یو نعمتونو رب ستاسو درو بغنئ فریانو انسانانو. یعرف المجرمون بسیماهم پیجندلی بشي مجرمان په نخو د دوی فیوخذو پس نیولی بشي دی بالنواسی د غسر کندو والاقدام او د خپونا. الله وی مونږ به دی بس سر په سلی به کو جهنم پیرتاو د نواسوی د دې سرکونډي نه راونی سو الله وی فیوخذو پس نیوی بشي من نواسوی د سرکونډو والاقدام او د خپونا پړ محبه جهنم ترتاو کی دا مطلب. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم یو نعمتونو رب ستاسو درو بغنئ فریانو انسانانو. هذه جهنم التي تخفیف اخروی یره د آخرت. هذه دا جهنم التي هغه دی یکذبو چې درو غني بها دی لرا المجرمون مجرمان. دا هغه جهنم دی چې مجرمانو درو غنو چې دنیا کې ځان سم راوړه ته وګورو یسوب نشته. یطوفون بینها وبین حمیم آن یطوفون ګرځي به په دوی د دوی په میان یطوفون ګرځي به دوی بینها په میان د جهنم کې وبین حمیم آن او په میان د سختو ګرمو اوبو کې. اللهم لا تجعلنا منهم اللهم اجرنا من النار. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم یو نعمتونو رب ستاسو درو بغنئ فریانو انسانانو. ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف او د فاره د هغه چا چې یریږي مقام ربه د پیشۍ د رفلنا جنتان دو باغونه دي. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم یو نعمتونو رب ستاسو درو بغنئ فریانو انسانانو. ذواتا افنان چې خاوندان د سانګو دي. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم یو نعمتونو رب ستاسو درو بغنئ فریانو انسانانو. فیهما په دې دواړو کې یعنی په دې دواړو جنتونو کې عینان دو چینی وي دو چینی به وي په دې دواړو کې به دو چینی وي عینان او تجریانې چې روانې به وي. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم یو نعمتونو رب ستاسو درو بغنئ فریانو انسانانو. فیهما من کل فاکهة زوجان او په دې دواړو کې د هر قسمه میوونه زوجان جوړه به وي. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم یو نعمتونو رب ستاسو درو بغنئ فریانو انسانانو. متکئینا ډډه لګونکي به وي علی فرشم بطواینها هغه بسترو باندې بطواینها چې دنه طرف د هغې من استبرق د غټو رخمو به وي. وجنل جنتین دان هغه ټولی به میوې د دې دوو باغونو لره نږدې وي. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم یو نعمتونو رب ستاسو درو بغنئ فریانو انسانانو. فیهن فدې کې قاصرات الطرف اوږدو بڼو والا به وي. لم یطمثهن یعنی خوري نه به وي میلاو شوي دوی سره انسان قبلهم مخکې د دوی نه ولا جان او نه پیرې. اللهم اجعلنا منهم. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم یو نعمتونو رب ستاسو درو بغنئ فریانو انسانانو. کأنهن الیاقوت والمرجان گویا چې دوی دی یاقوت او مرجان. جنت ته حورو تذکره کوي چې داسې وایي لکه ته وایي چې یاقوت یا مرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم یو نعمتونو رب ستاسو درو بغنئ فریانو انسانانو. هل جزاء الاحسان الا الاحسان نه د بدله توحید مگر جنت. هل جزاء الاحسان الا الاحسان نه د بدله توحید مگر جنت. فبأي آلاء ربكما تكذبان
پس په کوم یو نعمت ته نعمتونو رب ستاسو درو بغنئ فریانو انسانانو ومن دونهما جنتان علاوه د دې دواړو نه دوه باغونه دي فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم یو نعمت ته نعمتونو رب ستاسو درو بغنئ فریانو انسانانو مدهامتان تک تور د وجه د ګوروالینا فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم یو نعمت ته نعمتونو رب ستاسو درو بغنئ فریانو انسانانو فیهما پدې دواړو کې عینان دو چینې بوي نضاختان پواره کوونکي لکه پواره چې لګېدلي فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم یو نعمت ته نعمتونو رب ستاسو درو بغنئ فریانو انسانانو فیهما او په دې دواړو کې فاکهة میوې وي ونخل کجوري وي ورمان او انار وي فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم یو نعمت ته نعمتونو رب ستاسو درو بغنئ تاسو یې پیریانو انسانانو فیهن پدې کې به خیراتن فیهن پدې کې به وي خیراتن هغه غوره ښځې حسان ښایسته اللهم اجعلنا منهم فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم یو نعمت ته نعمتونو رب ستاسو درو بغنئ تاسو یې پیریانو انسانانو حور مقصورات حور حري مقصورات بندي شوي به وي فی الخیام په خیمو کې فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم یو نعمت ته نعمتونو رب ستاسو درو بغنئ فریانو انسانانو لم یطمثهن نبوي میلاو شوي دوی سره انسان قبلهم مخکې د دوی نه ولا جان او نه پیرې فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم یو نعمت ته نعمتونو رب ستاسو درو بغنئ تاسو یې پیریانو انسانانو متکئینا ډډه لګونکي به وي علی رفرفن په قالینو باندې حضر شنو وعبقرین په بالښتونو حسان ښایستو باندې فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم یو نعمت ته نعمتونو رب ستاسو درو بغنئ فریانو انسانانو تبارک نو برکت اچون کې دے اسم ربک ذات طرف ستا نم یعنی ذات طرف ستا حبیبا تبارک اسم ربک نو برکت اچون کې دے ذات طرف ستا حبیبا ذل جلال چې خاوند بزرګي والاکرام او د عزت ته سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزة